په متحده ایالاتو کې د اوپن سوسایټي بنسټ وایي په افغانستان کې ملکی تلفات د امریکا پوځي ماموریت اغیزمن کړی دی او د طالبانو بیا را پیدا کېدو ته یې لاره هواره کړې ده. په بغداد کې دننه او شاوخوا نن په 2 ځانمرګو بریدونو کې لږ تر لږه 25 تنه ووژل شول او 80 تنه نور زخمیان شوي دي. اسرائیلي سرتیرو د یتا د کلي د 2 اوسیدونکو لخوا په تل ابیب کې د 4 کسانو د وژلو او لږ تر لږه د 9 کسانو د زخمی کېدو وروسته په دې کلي کې په تګ راتګ بندیز لګولی. شاوخوا 150 پناه غوښتونکي چې هڅه یې کوله د ایټالیا لمپدوسا ټاپو ته ځان ورسوي د مدیترانې د اوبو نه ژغورل شوي دي. سوري ملیشو د منبج ښار چې د داعش کلک مورچل بلل کېږي د 3 غاړو څخه کلابند کړی دی.